پاسون ټي وي مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. پروګرام ادب او کلتور سره زه یم مزمل مشال مومن. په پروګرام کې نن موږ سره میلمه دی هاشم تالاش صاحب. هاشم تالاش صاحب له موږ بیا راغلي، د کتونکو ډېر زیات کالونه راغلي وو، میسیجونه یې کړي وو چې یاره د هاشم تالاش صاحب سره یوه مرکه تاسو بله وکئ. نو نن موږ یو ځل بیا راغلي هاشم تالاش صاحب له. هاشم تالاش صاحب په پروګرام کې درته ستړي مه شي. خوار مشي او ډیره مننه ستاسو د راتللو، ډیره مننه د پاسون ټي وي. واقع چې پاسون دی خلک را پاسوي، وده خلک را پاسوي، ډېره مهرباني. او هغه سکرین ته راولي. کم چې مطلب د سکرین نه یریږي، د میډیا نه یریږي او انټرویانو نه یریږي، او یا مطلب ځان یو کم درجې وله ګڼي او ځان داسې یو نیچ ګڼي که نه، یو لاندې که ځان، هغه تاسو مطلب هغه له حوصله ورکړئ، هغه مخې ته راولئ. ډېره مننه ستاسو، ډېره مهرباني. او د مینوالو هم ډېره شکریا ادا کوم چې مطلب زمونږ تاسو په دې مجبوره کړئ چې ما نه واپس یو انټرویو بله وکئ که نه. نو ډېره مننه د مینوالو، که هغه په هر ځای کې دي، که هغه مسافر دي او که هغه مطلب دلته دي. نو خاص کر مسافرو ته مطلب ډېره مننه ادا کوم، ځکه چې مطلب هغو په دومره مطلب په ستړیوالي کې مطلب هغه ستاسو ویډیوګانې ګوري او مطلب بیا تاسو نه زموږ ډیمانډ کوي چې دا مخې ته راولو. نو د مسافرو ډېره شکریا او ډېره مننه. او په سترګو تیاره په ځمکه پسرلی شي، په سترګو تیاره په ځمکه پسرلی شي، ته چې کله د غوسې نه لاړې توکې، او زه پخوا ستا د یارۍ نه توبهګار وم، زه پخوا ستا د یارۍ نه توبهګار وم، خو ستا یاد مې ښخې کړي په زړونو کې، او د زړه اور مې نور بدن باندې خورېږي، د زړه اور مې نور بدن باندې خورېږي. راشه چې د مینې اور نه لږ پوکې، او په دواړه غوږه احساس د خلکو کوڼ دی، په دواړه غوږه احساس د خلکو کوڼ دی، ځکه خو دې څوک نه اوري د زړه کوکې. او دا خوشبو خدای یو جنت له خمر نه کړه، مشال صاحب توجه غواړم، دا خوشبو خدای یو جنت له خمر نه کړه چې پیرزو یې کړه د مور په زوړ زړو کې. ډېر زبردست. او سرې سترګې مې رقیب ته حال د فراق وایي، سرې سترګې مې رقیب ته حال د فراق وایي، ګنې زه په لاس وچوم د بڼو څوکې، او د تالاش واړه غزل د نه لوګی شه، د تالاش واړه غزل د نه لوګی شه، د ښایست ملوکې، د ښایست ملوکې. ډېر زبردست. څه نوم دی او د دې څه تاریخي پس منظر شته او که نه شته؟ بالکل شته. تاسو لکه وختي ماته ویل چې دلته یو ګډ دی او هغې ته موږ د کوټې دغه وایي، هغه خو ډېر لرې دی، خو زه ښکاري مخامخ که نه، دې ته بادرس مسوی بالکل قدرتي یوه کوټه ده. د دې باره کې تاسو څه معلومات او شته؟ ستن پکې الله پاک لکه داسې ودرولې ده که نه، بالکل ستن بیا دې ګډ ته چې پیغوه شوې ده، مطلب د ستن او د دې چت بالکل لکه مطلب یو بل کې داسې ضم شوي دي که نه، چې هغه بېلتون یې نه راځي. نو بالکل ته یو کوټه ده، بس لاندې دې دا مطلب دا چې کوم دا چیلی دي یا نور ځناور دي چې کله باران شي، بادو باران یا شپې راشي، نو دغه کې بیا شپه کوي که نه. نو بیا ورته نږدې هغه کې اوبه هم دي، سپین ټکی چې ورته وایي که نه. دلته څه چینه ده که نه؟ بالکل دلته د اوبو چینه ده، دې کې بله یو ګاور چینه ورته وایي. او مطلب که دلته سپرلی نه وي، مطلب اوړی وي که نه، نو بیا هم د دې کرکڼو د دې پلوس او د دې ګورګرو پاڼې دا چې کوم دی خوري، او دې نه علاوه بروزه، شرغشې، نور داسې بوټي دي که نه چې د غره کې کېږي. نو وایي غر غني دی، نو الله پاک پکې دې له چې کوم دی که نه، دې له په سور اوړي کې هم مطلب چې هغه وخت شین ډکې هم دلته نه میلاوي، بیا هم په دې غره کې الله پاک دومره واښه پیدا کړي دي چې مطلب د دوی ګزران پې کېږي. او دې نه علاوه مطلب دې علاقه چې تاسو تپوس وکړئ، دې ته څه وایي، دې ته څو نومونه وایي، ورته لوینه وایي، ولې چې دا مطلب ناو د دوو غرونو په منځ کې موږ چې ورته په پښتو کې یا په اردو کې وادي وایي که نه، ناو د دوو غرونو په منځ کې یو تنګ ځای. کتونکي کتلی هم چې دا ناو دی. بالکل دې ته کرکڼو ناو هم وایي، ولې چې کرکڼې پکې مطلب تاسو لیدلی شئ که نه، د کرکڼو یو ځنګل دی. او لوی ناو هم ورته وایي، ولې چې د نورو ناوونو په نسبت باندې دا لوی دی. او تاریخي پس منظر یې دا دی چې مطلب څنګه مشران دا خبره کوي چې دلته دا کنډرات ښکار یا غاړه کې چې دلته مطلب پخوا پیرنګیان اوسېدل، او مطلب دلته بیا خلکو د تورې په زور باندې ځینه پره کړي وو، لغت کړي وو. نو ځکه مطلب د دې علاقې دغه ځای چې کوم چې د دې غره په لمن کې کوم کلی پروت دی، دې ته کټار وایي، کټار اصل کې تورې ته وایي که نه. نو د تورې په زور باندې دا پیرنګیان مطلب دې پښتنو پره کړي وو، دې ځای نه شړلي وو. بالکل. تالاش صاحب څه به نورې خبرې هم کوو، د هغه نه به معلومات اخلو د دې علاقې باره کې، د دې ځای باره کې. او دا هغه تاریخي لار ده چې په دې باندې به د افغانستان نه سمګلینګ کېدو څه وخت کې مطلب د نڅا پکې راتلله، نور چې صابونونه کم شیمپان، نور کم ضروریات څیزونه هغه به په دې غر باندې اخوا د میا منډۍ بازار دی، تاریخي بازار دی، کم چې د مومند ایجنسۍ
زوړ بازار دی هغې نه به پرې دا سمګلینګ کېدو په دې لار باندې به اوښان او د غشرو په ذریعه باندې دا سامان راوښتو او بیا به اخوا مطلب سیټل ایریا ته تلو ورته یو غزل ووایم ارشاد وایي په خالي کتلو ګل رژېږي نه په خالي کتلو ګل رژېږي نه یو نظر باندې دې هېڅ کمیږي نه ډېر زبردست او ټوله ورځ یې مخ لیدی نشم ملګرو ټوله ورځ یې مخ لیدی نشم ملګرو هم د شپې راته سپوږمۍ ودرېږي نه ډېر زبردست او ما ویل ترېنه یو ګل به شو کومه ما ویل ترېنه یو ګل به شو کومه دغه څانګه را د ګل کږېږي نه او مرور ماشوم چې پی د موره غواړي زړه داسې مرور صبرېږي نه زبردست او چې ګلونه د رخسار د خړوب نه دي چې ګلونه د رخسار د خړوب نه دي ځکه اوښکې د تالاش وچېږي نه ډېر زبردست ډېر اعلی تالاش صاحب مهرباني به یې که یو بل هم شریک کړو ډېره مننه به یو نظم که غزل چې څه ستا خوښ وي مینهوالو سره هغه شریک کړئ نظم راته ووایه تالاش صاحب ځکه چې مخکې تا کوم نظم ویلی و د پاسون ټي وي په شیشه باندې راغلی وی د څپې کمانې چې تاسو کم نظم لیکلی و کتونکو ډېر زیات خوښ کړی دی موږ بیا یو ځل تا نه بیا د بل نظم فرمایش کوو امید لرو چې دا نظم به د هغې نه ډېر زموږ کتونکي خوښ کړي مهرباني به مهرباني یو نظم دی آزاد نظم دی چې نوم یې دی زه به د منون په نامه خپل نوم ګټم هغه وخت چې به موږ مینې ته ګناه ویله چې اوس خپل غلبې زړګي ته ګورم وایم چې دا موږ خو رښتیا ویله لا موږ په دې څه پوهېدلو چې مینه څه ده د مینې تاو څه دی د سرونو داو څه دی بیا ورو د سپرلي مستو هواګانو او د مرغو د سندرو سرود او د خزان د وچو پاڼو پر یادونو او د ځوانۍ جوشیلي ولولو زموږ زړونو کې مینه پوک وخله په زړه کې مو داسې خواږه خواږه دردونه پیدا شو چې به مو په یو بل سترګې خوږې لګېدلې چې به مو یو بل ته نظر واړولو په زړونو به لمبې لګېدلې بیا خلک پوه شولو چې دا خو مینه ده په رګ رګ کې مو خوره لکه وینه ده اوس مو په شونډو ته یو بل ثنا وه پاکه مینه وه وفا وفا وه یو بل ته به مو ټول جهان ویلې خیره کړې مو نور دنیا وه خو اخر جانانه دا ښه د زمانې په موږ پیرزو نه شو وخت مو تر منځه رقیب شو خوارزار زموږ نصیب شو ته هم د زمانې څخه لاړې بې وفا شوې د خلکو دې ومنل جدا شوې ستا خواږه خواږه یادونه چې اوس راته جوړ شو سره ورونه ستا په جدایۍ کې ستا په بې وفایۍ کې قسم د یاره لیونی شوی یم دا ما ته پته ده دا زما زړه ته پته ده چې زه لیونی شوی یم خو ای جانانه بس د یو خبرې سوال کوم خیر دی که مینه نه کې نو بیا سمه جفا کوه او دومره جفا کوه چې پس له مرګه هم ما په دار زنګوه ځکه چې زه تا ته ښایم بلکې دې ټولې دنیا ته ښایم چې په دې زمانه کې چې د مینه سینامه پاتې ده زه به د منون په نامه خپل نوم ګټم ډېر زبردست ډېر اعلی مننه لوی شولو نور هم سخت شو ځکه چې کله ته ژوند په حقیقت باندې پوه شې نو بیا نور هم سخت شي ځکه چې ژوند د یو احساس نوم دی موږ چې به واړو په دې ځایونو کې هم چیلۍ سره ولي مطلب یو شپونکی پاتې شوی یم خو هغې باوجود موږ خپل تعلیمي سرګرمیان جاري وساتلې او مطلب د مور او پلار چې مطلب ټول بې تعلیم هغې ته موږ ونه کتل خپلې غریبۍ ته مو ونه کتل خپل مجبورۍ ته مو ونه کتل خو موږ خپل تعلیم جاري وساتو بس مطلب MSc میډ او پلس MPhil دا څیزونه موږ وکړل نو هغه وخت کې خو مالي حالات دومره خراب وو چې مطلب موږ به په مزدورۍ باندې چیلۍ سره ولې او مطلب نور ځناور د پردي د کورونو هغه په پیسو دلته راوستل او سره ول به هغې باندې موږ مطلب خپل تعلیم به جاري ساتو خو الحمدلله اوس بس دغه وړه شانته نوکري شته دی چې اوس د سیټي استاد یم او مطلب خپل تعلیم هم جاري ساتو PhD ته مسخیل دی تاسو ته ما بل دغه کې ویلي بلکل او تاسو ذکر کړی نو مطلب بیا دې وکړي چې مخکې پکې لاړ شو دی کې او خپل علاقې مطلب دې بوټو باندې ریسارچ هم کوم لګیا یم او ژوند خو اوس مطلب چې کله ښه او بد باندې پېښ بیا کې دا ترهګر پیدا شولو مطلب علاقه زموږ چې کوم د ځوانۍ چې کوم دغه و خواږه چې پکې ځوان هغې نه زه خو دا یقین نه کوم چې چاته هم د خاص کر ټرایبل ایریا کې خوند اخیستی ځکه چې مرګ راته په سر باندې او مطلب الله دې وکړي چې اوس خدای پاک دې امن راولي خدای پاک دې زموږ عمل کې امن راولي او خدای پاک دې ټول پښتانه په امن سره ژوندي لري ګرانو کتونکو موږ راغلي وو اشم تالاش صاحب له هغوی سره هم بله مرکه ریکارډ کړله امید لرم
چې دا مرکه به ستاسو د هغې نه هم ډېره خوښه شي. د بل شاعر سره د بل پروګرام سره به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې پورې خپل کوربه مزمل مشال له اجازت ورکوي. د الله په امان.